السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ژوند ته به خوشحاله یې. کرن خان باندې حمله. کرن خان سره څه شوي که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو دا پښتو مشهور سندرغاړی چې ډیر زیات مینوال لري دا هغه په کنسرت حمله شوي. ویل کېږي چې حمله پې د پشتخري تاڼې پولیس کړي او د موسیقۍ ټول سامانونه یې هم ورته مات کړي. دوستانو خلک هم ډیر زیات په دې خفه دي چې دا حمله په کرن خان نه بلکې د پښتون په ثقافت شوې ده. هغه ځکه چې رباب منګي د پښتنو په ثقافت کې راځي. بل خوا د تاڼې اسیچو ویلي چې موسیقي په اسلام کې حرامه ده او موږ حمله د دې دپاره کړې چې دا څیزونه ورته معاف کړو. او خلک چې کم دی نو هغوی وایي چې پولیس زموږ د امن دپاره دي، ځان نه دی جان نه جوړوي. نو دا مینوالو زموږ نننی ویډیو. تاسو د پولیسو د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټس کې ضرور لیکئ او تر د بلې ویډیو پورې راکړئ. اوس ماته اجازت. چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ او موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.